تر فیسبوک نه کم ورځ تنګ شوی عام خلق والله ورب الكعبه الف ته لوړ وي لوړ هغه په فیسبوک کې دی هغه لیکي ګرځي راګرځي پکې دا چلی زده کړی ده سپین ګیرو داسې موبایل نه ولې داسې ولې چې شو د قرآن سره ژوند تېرول لږ ساعت بعد د موبایل رقېدلی م زه د یو ملګري سره یو پیر بازار ته تللی وم نو هغه پته چې سیچلو خو سیچل به ورکېدو خو 15 منټه بعد مې موبایل راویستو ما ورته ویم بازار کې وزرم ما سیچل وایي ما ته داسې ښکاري لکه زما د جوال کې چې څه میسیج راشي چې وخوځي حاجي سره والا څه پکې نه نو ما ورته ویم ستا دومره ذهن د دې سره لګېدلی دی دومره توجه الله اکبر چې ده ته هسې داسې ښکاري چې ده ته چا میسیج وکړو او میسیج راغی او تا ونه کتو ولې اسمان راولېږي موږ ته ما ته په ګنټه کې په سوونو میسیج راځي په ګنټه کې په سوونو میسیج نو په ورځ کې څو راځي تاسو اندازه ولګوئ که بس خلک ما دوی ته چاله جواب نه ورکړي زه ورته وایم ته دا موبایل ځان سره کېږده ته یې جواب ورکړه تنخوا دله م درکوم زه ستا منم هر چاله به جواب ورکړې او ښکلی جواب به ورکړې بیا به زه ستا ته ومنم دا میسیج یې ما د سره ونه کتې څه چلو شو ما د سره ونه کتې زه څه چلو شو هېڅ چل نه دی شوی خو چې کله زه د اسمان نه رالېږلی شوي میسیج د الله ویننم قرآن روانلم حدیث روانلم نو بیا خو ایمان په کته روان شي او که میسیج سړی ویني ایمان کې فرق راځي د چا ایمان کم شوی د فیسبوک چې ویني څوک ماته ووایي کړنګ به نه شی دی به زر راولم پلاني میسیج کړی د ډک مجلس ته به وځي بهر ته بیا به هلته رېږي او دا حدیث او دا حدیث ښځې او بچو ته به ټلیفون میلاو کړي ګوره خوند ته زه چې د مثال دله درکړم یو سړی دی ښځې ته یې ټلیفون میلاو کړو دا ایمو د جاقي نن سبا راوتي او دا د تم یو نصیحت وکړم ضرور په دې ایمو په دې ویډیو کالونو باندې د ښځو سره خبرې مه کوئ د دې ټکنالوجیانو او د دې جاغو ګوره هېڅ پته نه لګي خو چې دوی لګیا شي بیا به د چا پلار رابند کړي ها نو خبره بیا دې ته ښه دا څوک او دا دیوال څخه او دا ولې دا اوبه او دا ولې دا دغه او ولې دا داسې او ولې دا داسې او ولې کته او پلانې او دا تره اوبو راغله او دا زوی راغله او دا تره راغله او خان کاکا راغله او خان ماما راغله او پلانې د سره ستړی کېږي نو ولې ځکه چې دله یې خوند ورکړی دی پکې ورننوتی دی لکه څنګه چې هغه کم سړی د قرآن په تلاوت کې ورننوتی دی دله خوند ورکړی او هغه له یې خوند ورکړی نو احسان هر څه کې معنی ده چې په توجه سره د الله بندګي کول دې کې احسان دنه دام راغی احسان هر څه کې یعنی احسان مخلوق ته مخلوق سره احسان څه دی هغو سره خیر ښېګړه کول هغو سره ښه کول